رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء له ما بين الجمعتين. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د جمعې په ورځ باندې سورة کهف ولولي د مانځه نه مخکې د جمعې د مانځه نه مخکې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د دوه جمعو په منځ کې به د ده لپاره دا رڼایي شي، روشنایي به شي، د ده په دغه دوه جمعو په منځ کې به د ده دا زندګي روښانه شي، د ده کاروبار او روزګار به روښانه شي. او په بل روایت کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، څوک چې سورة کهف ولولي د جمعې په ورځ باندې نو غفر له ما بین الجمعتین، د دوه جمعو په منځ کې چې دو څومره ګناهونه کړي الله به ورته معاف کړي. د تېرې شوي جمعې نه واله تر دې جمعې پورې څومره ګناهونه چې ستا نه د دې دوه جمعو په منځ کې شوي دي الله به درته معاف کړي. نو سورة کهف په نیمه ګنټه کې لوستلی شي د جمعې د مانځه نه مخکې هر ټایم کې ستا سره فراغت او روزګار وخت میلاو شو، نو د سورة کهف وایه د جمعې په ورځ باندې، یو خو به ستا دپاره دا رڼا شي د دوه جمعو په منځ کې، او دویم به ستا د دوه جمعو په منځ کې ګناهونه چې ستا نه کوم شوي دي لغزشات کمې زیاتېدنه شوی دی هغه به تا د الله پاک